بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین، زه د پښتو چینل د پښتو علم سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضرم. ناظرین السلام علیکم. موږ د پښتو متلو سره او د اسلام علم سره څو خبرې تاسو له موږ راوړو. انشاءالله تاسو ما سره اوسئ. چینل هم سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم ووهئ چې آینده ویډیو تاسو ته په وخت باندې راځي. ناظرین، زموږ د دې چینل مقصد دا دی چې زموږ په پښتنو کې ډېره غټه بې اتفاقي شروع ده. دا زه چې بار بار خبرې د اتفاق کومه، نو د اتفاق داسې یو شی دی چې دا الله تعالی ته ډېر نږدې خوښ عمل دی. نو ځکه موږ د دې اتفاق نه ډېر لرې شوي یو او په جوماتونو کې تی بیا جنت غواړو. نو موږ د الله خبرو له نه راځو او نه د مشرانو هغه متلو له راځو چې هغه اسلام سره ګهرا تعلق ساتي. که چېرې مخکې خلکو هر سړي په خپل کور کې خپل بچو ته دا نصیحت کړی وی، نو انشاءالله نن به موږ په پښتنو کې دا بې اتفاقي نه لیده. حالانکې پښتو 3000 کاله مخکې زبان دی، خو چونکې دا متلې څوک وایي چې 200 کاله مخکې، څوک وایي چې 400 کاله مخکې، او څوک 800 کاله یادوي چې دا مخکې مشرانو موږ ته پرېښي دي. نو دونه موده کې موږ په دې شي عمل نه دی کړی. که تاسو وګورئ د پښتنو کې یو غټه مسله دا هم راغلې ده چې په خپله پښتو شرمېږي، په اردو ویلو باندې خوشحالیږي او د هغې نه زیات تر په انګلیش ویلو خوشحالیږي. نو د دې نه دا پته لګي چې دکې د پښتو رزم بالکل ختم شوی دی. هر قومونه په خپل زبان باندې فخر کوي او بالکل نورو زبانونو له ترجیح نه ورکوي. خو د بدقسمتۍ نه زموږ پښتون باندې پته نه لګي چې څه چل شوی، خو خپله پښتو ورته ډېره بده لګي. نو اصل د بې اتفاقۍ همدغه یو وجه ده. که چېرې موږ د خپلې پښتو ژبې قدر وکړو او موږ یو بل له لاس ورکړو او اردو انګلیش چې چېرته ضرورت دی هلته استعمال کو، نو انشاءالله موږ به د نورو قومونو سره مقابله وکړو. زما عزتمندو، یو متل دی، وی پردی کټ د نیمو شپو وي. نو پردی کټ د نیمو شپو مقصد دا دی، نو وی په پردي شي باندې فخر مه کوه، ځکه چې هغه پردی دی او کله هم تا نه غوښتی شي. چې هر پردی شی پردی ګڼئ، پردی شی خپل مه ګڼئ، په هغې فخر مه کوه. دغسې که تاسو وګورئ نو د دین نه چون په دې دی چې په حقوق العباد دی. تاسو پردي شی نه مخ پلوئ او په پردو شیانو دعوې مه کوئ، ځکه چې د دې بالکل بخښنه نشته. بل طرف ته که تاسو وګورئ که په یو ځای کې سړی مسافر شي او په پردي کټ شپه شي، نو دا د هغه نه دی، نو دغه کټ ته دی خپل نه ګڼي. دغسې دا دنیا مثال دی چې دا دنیا پردی کټ دی، دا زموږ نه دی. د دې کټ نه به یو ځل تا پاسئ او تا بلیږي. نو دا متل لکه چې پردی کټ د نیمو شپو وي، څه ټایم هم تا د دې کټ نه پاسولی شي. الله تعالی تا څه ټایم هم دنیا نه لیږلی شي، تا له موقع او وختونه نه درکوي. کله ستا ټایم پوره شو ته به ځئ. او یو بل متل دی، وي باران پسې پټی ګرځوي. نو باران پسې پټی ګرځولو مطلب دا دی چې په یو شي ستا لاس نه رسي او ته ورپسې لګېدلی، یو شی ستا لاس له نه راځي او ته ورپسې منډې وې، نو دا پټی باران پسې ګرځول دي. د دې مقصد دا دی چې پټي باران پسې نه ګرځي. نو ځکه وایي چې دا شی ستا لاس له نه راځي نو منډې مه وه. بله دا چې د یو سړي په کار کې کارونه مه لره، همیشه هغه کارونه کوئ چې هغه ستاسو د لاس لاندې او هغه تاسو تقریبا چې 100% کولی شئ. او یو دریم متل دی، وی بټ په پوسکو نه تودېږي. د دې متل دا مطلب دی چې یو کار نشي کولی او ته د هغې ټوپونه وې، ځکه وایي چې بټ په پوسکو نه تودېږي. یو تعلیم یافته انسان دی او هغه په نقلونو ځان رسوي، نو د نه قابل تعلیم یافته نه جوړېږي. د نقلونو والا مثال داسې چې هغه خپل مقام ته نه رسي. که هغه مقام ته په څه وجه باندې ورسي، بیا هغه کار دی نشي چلولی، نو مجبوراً دی به هغه کار پرېږدي او هغې کې به تنګي. ځکه چې تعلیم کوئ نو په نقلونو یې مه کوئ، په عقل او په قابلیت باندې تعلیم وکئ. مخکې به تاسو ته مسلې نه او نه به تاسو کې یره وي، او چې کومه ذمهواري تاسو ته میلو شي نو هغه به په ډېر جذبه سره تاسو کولی شئ، وار به مو ورته خطا نه. مثال کې یو سړی عالم نه دی او وایي زه عالم یم،
او هر ځای کې د دین بغیر ثبوته خبرې کوي، کله چې ګیر شي نو بیا د ده په مخ باندې رسوایي وي، بیا دی د شرمه چا څه خبرې نشي کول. نو ځکه چې یو عالم نه نو عالم ځان ته مه وایه. نو ځکه وایي چې بټ په پوسکو نه تودېږي، هسې خواري مه کوه. د دې متلو موږ ته ډېرې غټې فایدې شته، خو که چېرې موږ په دې باندې عمل وکړو. تفسیري گفتگو سره دا ویډیو بیا زیاته اوږدېږي، نو ځکه د هر متل زه مختصر تاسو ته بیان کوم. نو ناظرین، الله تعالی دې موږ له دې مشرانو په متلو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. الله تعالی دې موږ د اسلام په رڼا کې د اسلام په طریقو باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او زمونږ دا کشران دی الله تعالی د اسلام ستوري وګرځي. نو را روان ویډیو کې به بیا ملاقات کوو. اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.